السلام علیکم دوستانو، راځئ د واده لومړۍ شپې دریمه برخه درس. دوستانو دغه درس موږ نه نیم پاتې شوی و چې تاسو ته اوس به انشاءالله تاسو ته تشریح کوو او دی دوستانو دې وخت کې نور ورنږدې شئ او په جنسي حرکات سره د ناوې جذبات او احساسات راوپاروئ تر څو چې ښځه بالکل دې کار ته تیاره شي. تر دې وروسته نو تاسو پرتوګ ځینې وکاږئ او چې خوښه یې شي او جوش یې پیدا شي نو په ښه صبر سره خپل خوند ځینې واخلئ. غلط یا د ظلم کار مه کوئ. غیڼ مو یا مو کوتکشا قرار ور دننه کول پکار دی. کله چې هغه په تکلیف شي او بې اختیاره چیغه وکړي نو بیا باید کار ودروئ او کله چې پرده بکارت پرې شي نو په نرمۍ سره د خپل ټول غین ور دننه کړئ، یعنی کوتکشا هم ور دننه کړئ او څو سختې جټکې ورکړئ چې پرده یې مکمله پرې شي. ناوې به په دې وخت کې څو واره جګه وغورځي، خو بیا به سړه شي، یعنی آرامه به شي. کله چې پرده پرې شوه نو ناوې به د درد په وجه بېهوښه شي، لیکن دا بېهوښي به د لږ وخت دپاره وي او بیا ناوې په خپله بیرته په هوش راشي. تاسې باید په دې وخت کې پریشانه نشئ ځکه چې دا معمولی خبره ده او په دې وخت کې تاسو ته د استقامت، صبر او حوصلې څخه کار اخیستل پکار دي. په دې وخت کې تاسې ته پکار دی چې لږ دمه وکړئ او غیڼ مو ځینې راوباسئ او خپل بدن د بدن څخه جلا کړئ. که څه هم په دې وخت کې ستاسې زړه نه غواړي، ولې چې تاسې په جوش او جذبه کې یاست او بې حسابه خوندونه اخلئ او کله مو د خوندونو اخیستلو څخه زړه صبرېږي، خو بیا هم تاسې د ناوې خیال وساتئ. لږ وخت دپاره ځینې لرې شئ ځکه چې په اول وار غولو سره ناوې د پردې د پرې کېدو په وجه تکلیف کې وي او وینه ځینې بهیږي، مګر دغه وینه فقط یو څو څاڅکي وي. تاسې ته هغه پاکه کړئ، بیا نو ټول خوندونه دي، هیڅ تکلیف نه وي. وروسته چې وینه وبهیږي نو دې میړه دغه کار بیرته شروع کړئ. دوستانو دا زموږ د نن ورځې په زړه پورې درس و. که چېرته هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل د ځان سره حتمي ضروري سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نښان چې راتلونکي ویډیوګان نه هم خبر شئ. دا زموږ